ترڅو اسلامي حجاب په بشپړه توګه مراعات کړي. کابل کې د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایات اوریدلو وزارت اړوند محتسبین هر ورځ خلک د حجاب مراعات، حلال سوداګري او یووالي ته رابولي. د کابل ښاریان دا کار اړین ګڼي او په وینا یې د تیر وختونو په پرتله په خلکو کې مثبت بدلونونه راغلي دي. و الحمدلله روزی که امیر همکارای ما شما به اعلان میکنن خیلی تغییرات آمده. الحمدلله درباره امیر حجاب تغییرات آمده، در نرخ تغییرات آمده. حالا الحمدلله تغییرات بسیار زیاد آمده در کل در حساب نرخ از قیمت فروشی و گپا. چون کشور ما اسلامی است الحمدلله ما مسلمان هستیم. تمام ملت افغانستان باید است که امر بالمعروف و نهی عن المنکر نه تنهایی که بالای خود تطبیق بکنه او را هم عملی بکنه. وظیفه ما هم است که ما باید از امر بالمعروف بکنیم در مجموع. چیزایی که امر بالمعروف روزانه اعلان میکنه خیلی خوب چیز است. مردم باید ازش پند بگیرن. اما چیزی که اینا میگن باید کدشون همکاری شود و دیگر از مردم خواستان میشه که مثلا بتونن در پولی از یک مولای صاحبا کارهای کمک و همکاری میکنه در پولیش بتونن نمز رعایت کنن. دیگه همکاری است که مثلا حجاب مراعات کنن، کارهای خوبتر کنن. بر مردم یک کار خیلی خوبتر است. وطنان عزیز میرساند که کامیابی و سرفرازی یک ملت د ښار بیلابیلو سیمو کې د لاوډ سپیکرونو له لارې عامو خلکو ته الهي احکام بیانېږي. ښاریان د شرعي احکامو پلي کول د هر وګړي مسؤلیت بولي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لوري په یاده برخه کې ترسره شوي فعالیتونه ستایي. دا څومره روا خبره ده، څومره ښه خبره ده چې هر دکاندار، هر کاسب، هر یو په هغه اسلامي طریقه باندې سودا ورکړي خلکو ته او د مسلمانان د تاوان وساتي او زیاتی ورسره ونه کړي. دا ډېره ښه خبره ده. امر بالمعروف دا یو ضروري شی ده په دغه نظام کې چې هغه سبب د اصلاح د خلکو ګرځي. کارمندای امر بالمعروف مولوی صاحبا روزانه 4 گشتگذار داره. الحمدلله در حجاب گپا خیلی الحمدلله تغییرات آمده و یکی واجبه شرعی و ایمانی ما و شما همی است. ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم که خود ما باید هم حجاب شرعی را مراعات کنیم. د کابل اوسیدونکو په دې باور دي چې د اصلاحي پیغامونو خپرېدل نه یوازې د شرعي اصولو پلي کولو ته زمینه برابروي بلکې د ټولنې په اخلاقي او ټولنیز ژوند کې مثبت بدلونونو لامل هم ګرځي.